راولي او د خوړ دی خوړ په غاړه باندې چې کوم دی نو ګرځو ولاړ نیو او دلته چې کوم دی نو یو درې ملګري دي دی سره هم ګپې شپې لګو دی هم چې کوم دی نو پوره عمر چې کوم دی نو خپل د کورونو غمونه او د خپل کور غمونو وخوړل ولایت به یې ډېر زیات غمونه وخوړو ورسره شاکر به یې ورسره ناست دی اشواق به یې باچا دی خو پته نشته یا په دې حال نه وی یا به چې کوم دی نو بس باچا یې دی درې واړو سره خبرې اترې کوم او ډېر ښه ترتیب سره ولاړ دي که الله مې دې ونه غورځوي او دلته صحیح سلامت یم نو شاکر لا ته به ړومبی ورځو حاجي صاحب دی او حاجي صاحب سره به خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام شاکر لا جوړ په خیر ته شکر دعاګانې دي خپل وایي ښه داسې ناست دی شاکر لا چې خلک وایي د جهان غمونه خلکو ته دي او بس شاکر لا بېغمه دی ښه په کاڼي ښه په سور کې مستی کوي شغل میله کوي انجویمنټ کوي رښتیا خبره ده عمده بلکل عمده خبره ده عمده که موږ خو بس خپل ژوند ښه تېر کړو شکر الحمدلله اوس دا لکه موږ انجوی کوو لکه او تاسو افغان ټي وي چې کوم قسم محنت کوئ او کوم دغه کوئ که نه دې سره زموږ پېښور خلکو ته یو انفارمیشن ورکوئ او بلکې د پنجاب خلک هم که دا ستاسو چینل ګوري زه هغوی ته هم وایم چې راشئ ظالمانو دا د قدرت مناظر وګورئ پرېږدئ دا مري پرېږدئ پوه شئ که دا بهترین قدرتي مناظر وګورئ آرټیفیشل دی او دا قدرتي دی قدرتي دی چې روح هم خوشحاله شي وینه در کې وګرځي د الله تعالی د نعمت نندارې چې سړی ګوري زړه هسې خوشحالي بېشکه د الله تعالی دا قدرت مناظر چې وګوري دا دریاب وګوري دا ښکلې لوکیشن وګوري نو سړی بالکل دوباره ینګ شي شاکر له دا راته په ځوانۍ کې به دې چکرې مکرې وهلې که نه څنګه چل به یاره په ځوانۍ کې هم ډېرې چکرې مکرې والي دي او بعد کې خو بیا درته ښه پته ده چې انسان واده وکړي نو بیا خو سټرګل شروع شي بچوله دغه شي گیر شي مطلب اسانو معنو کې گیر شي او اوس خو موږ دوباره ځوانان شوي یار دوباره ګیرېدو ته یې اراده کړې ده نه بس دا یو ځل ډېر دی چې دا ګیر شوي شاکر له دا راته ووایي چې ژوند کې غمونو وهلی انسان نفسه نفسی کی د بچو د سیر وړو د ګټلو غم خو دا ریفریشمنټ دا انجویمنټ دا ژوند کې څومره ضروري دی دا خو انسان دپاره ډېره ضروري ده لکه یو خو انسان له ټینشن نه اخیستل پکار چې یاره دا بس ټول کارونه کوي الله پوه شئ خو ته ورسره محنت کوه خواري کوه خو ورسره سیل هم کوه دا د انساني د روح غذا ده ځوانه سیل کوه مزې کوه خوشحالېږه دا شنه شنه باغونه دا شنه شنه ونې چې ته ګورې ستا نظر به هم ټیکي ستا بار څه ټیکي ټول عمر له سړی ګټي پوه شئ که نو که دا یو میاشت نیمه ته راوځي او سیل وکړې نو ډېره ښه ده مننه کوم شاکر لا راسره وایي بهر ته راوځئ اړه به هم ښه شي او اړه به هم چې ښه شي نو هر څه به ښه ټول به خوشحاله تاسو به هم خوشحاله یو موږ هم خوشحاله یو او اشواق بھائی به هم خوشحاله او اشواق بھائی سره لګي شان خبره تیرې کومه اشواق بھائی داسې ایتی کیتی سلام علیکم وعلیکم السلام بھائی خدي شکر دی الله تو کې خدي خد الله فضل نن د ګرمۍ نه را تختیدل بس را تختیدل وته وایو کار ډیر خراب دی بجلی نی او بجلی چې نو 2 غنټې نی او 1 غنټې نو هغه ډیره ګرانه اشواق بھائی ژوند دلته ګرمۍ کې ژوند دلته تیریږي اسی ژوند نه څومره خوندونه اخلي دلته خوار څنګه چې بجلی او کني گزاره کیږي او به اخیری او بس حکومت کې اوسو کارونه وکړه چې دا روډونه لږ صحیح کړي نو زه هم دا مصنوعي ځایونه که مري وګورې مري یو ډېر وړه علاقه را خو دا دی چې د حکومت ټول خیال هغې طرف ته پنجاب حکومت ټول خرچه په هغې کوي د هغې په نسبت وګورې نو دلته کالام دی بحرین دی مدین دی مټلتان دی او دونه علاقې دي چې په نومونو باندې به ستړي شي او یو بل له پاسه ښکلي دي که نه خو بس د حکومت دې طرف ته هېڅ توجه نشته که دنیا ټورسټ به ټول دلته راځي او د دې خلکو به هم ټول آمدن د دې دغه نه ولې چې دا خلک مهمان نواز ډېر دي خو وسایل یې نشته کمزوري دي نو که حکومت دې طرف ته خیال کړ نو زه هم انشاءالله بیا به څوک هم بل طرف ته نه ځي د دې ملک ته به ډېرې پیسې د دې په ذریعه راځي اشواق بھائی اکثر لا ګورم چې دا درې واړه ملګري دي نه علاوه یو څو ملګري دي هغه در سره په هر ځای کې خبره چې وایي په دغه کې ښه کې هم در سره شریک او په بد کې هم در سره شریک بد دی الله نه راولي خو لکه دی در سره شریکي څه ګي در سینګي در سره دا راته ووایه
بس دا ری چې شکر الحمدلله موږ ټول دوستان چې دي ټول له یو بل له پاسه ښه دي او رورولي چې کې نو همیشه خپله اوږه به ښکته وړې نو رورولي ښکلې چلیږي او رورولي په دلتوب کېږي پوه شوې د ځان به دغه نه حسابې نو رورولي به هر څنګه ده خدای دې دې قدر عزت وکړي زموږ وروڼه ټول د یو بل له پاسه ښه دي یو خطرناک سوال درنه کوم خطرناک سوال دا چې دا دواړه ملګري دي دا اوس موجوده ناستې نور خو نشته خو بهرحال دې دواړو کې د چا سره زیاته لګي یاره اوس خو پکې رښتیا به وایې پرېږدې لږ داسې زه یم چې لږ جنګ جوړ شي سولې لا بیا داسې لږ لوبه جوړه وکړو یاره یو پیکوړو والی یو سموسو والی دواړه ښه دي دا ما دواړه اړه سرونه دي پوه شوې دا پکې که فرق وکړم خو بیا به دغه شي زما یو شان دوستان وروڼه ستاسو پکوړې زیاتې خوښې دي که نه سموسې زما دواړه د یو شي نه جوړېږي او چې څوک په مینه ډېر دغه کړي نو هر شی بنده خوښي کوي اوس به راته وایې که نه چې سموسې دې ډېرې خوښې دي که نه پکوړې ډېرې یاره تاسو ته به راغي د وجودون نه پته ولګي سموسه کمه ده او پکوړه کمه ده نړۍ مننه کوم او اشفاق بھائی ډېر په خبرو کې په خندا انداز کې چې کوم دی نو هغه ښایسته خبره یې وکړه اشفاق بھائی دلته ډېرې مودې نه دي سیلانیان کم وخت کې زیات ځي راځي د وړوکي اختر او لوی اختر د روژې میاشت شوه د اګست پورې لکه دی کې هغه ډېر چهل پهلي او بس دا دی چې راوټلو دا کرایانې ډېرې زیاتې شي او ټرافیک نظام ډېر خراب دی هغه د والي اسود د دور پلونه لري او ګاډي پې نشي تللی نو د هغې روجې لوی کتارونه جوړ شي نو د هغې روجې ډېر خلک چې ډېر په وځپلي شي را پنځه غنټې او شپږ غنټې نو اکثر پر روډونو شپې وکړي نو چې دغه سهولیات دلته وشو نو انشاءالله زه یم ډېره بهتري به راشي او د عمران خان چې څه وعدې کړي دي د خلکو سره او کم دغه کړي دي امیر مقام صاحب کړي دي نو که دغه د کالام روډ شو دا روډونه جوړ شو او کم پیسې هلته په فضولیاتو لګي یا دلته په سم دغه ولګېدې نو انشاءالله ډېره بهتري به راشي مننه کوم اشفاق بھائی راسره ولایت بھائی دی ولایت بھائی دلته راشه ولایت بھائی سره لږ دلته خبرې کوو دی نه جدا کم او دا سموسې پکوړې والا لوبه ختمه کم او دا اشفاق بھائی ډېر وران دی او دا بهرحال اوس دا ولایت بھائی نمبر السلام علیکم وعلیکم السلام ولایت بھائی جوړ په خیر تکړه خیر دی وي جی تاسو ښه یې جی وهاټ کې هم د سیل سپاټې ډېرې نندارې دي ډېرې مزې دي پکې او دلته راغلي یې څه محسوسوئ دلته خو جی بالکل یخني ده او موسم ډېر ښایسته ده که نه نو موږ دا یو چې کوواټ خلک دی ټول راشي که نه خپل وس مطابق دی راشي نو دا ښې نظري دي ښه ښکلی موسم ده نو دلته دی راشي هر کله راسي نو دلته ورمشا راشي وهاټ ته هم سیل سپاټې له ډیم ته راځي خلک نور داسې بره چې کوم دی زیارتونه دي داسې نور نندارې دي چینه هم هلته شته دی هلته څه وخت کې خلک راځي هغه خو هر وخت خلک راځي هغه خو کوواټ هر وخت راتلی شي جي نو هغه هلته ښه ښایسته ځای ده ښه هغه ده که نه ښه خلک دي پښتانه څه چېرته هم وي ټول ښه خلک دي جي اشفاق بھائی دا اشفاق بھائی ټول یو شانتي نامې مرانه بالکل ګډې وډې شي دا راته ووایه چې زبردستي راغلی بای فورس راغلی یا بای چایس راغلی نه دا د زړه خبره ده دا د مینې خبره ده چې چا سره چا زړه لګي نو خامخا راځي اشفاق خان سیاسي جواب دې راکړو نو موږ ته اشفاق خان وویلو نو په دواړو سترګو موږ به رسو هر کله دا یې موږ به رسو ورته جي مطلب کور کې ماشومان د ماشومانو بابا ته سترګې یا خو چې کور ته ننوځي نو هغه شاپر ته سترګې او یا چې بابا چېرته ځي نو هغه وایي چې مونږ به م ځو نو څنګه ماشومان دې ګورم دا دې ځان سره راوستي دي خوشحاله دي کاڼي ماڼي ولې لګیا دي په اوبو کې څنګه دی ته څومره ټایم کور فیملی ته ټایم ورکول څومره ضروري دي دا خو کم سے کم 2 میاشتو کې خامخا پکار دي جي چې لږ غونې سړی بار راوځي فرش شي جي کور کې خو لږ شانتې شاکر نانا لږ شانتې لیټ هغه وایي میاشت کې یو ځل وتل ضروري دي تاسو وایي 2 میاشتو کې یو ځل ورځي خامخا پکار دي که نه چې د کور غمونه وي دا خو نه ختمېږي خو چې انسان بار راوځي لږ غونې ریفریش شي جی سر اوس راته ووایه بل دو ټیپیکي والا څوره یي دو کیبل اپریټران دو ته زه یم چې افغان چینل دی ټول آن کي دا د پښتو ښه چینل ده او دې نه سوا بل چینل څه کوم نه ده کتلی اوسه پورې پښتو کې ښه هغه ده که نه جي نو بل د پښتنو چې څوره ده کیبل اپریټران دا د خپله کې اتفاق وکړي زړه دې صفا کړي یو بل سره د مینه پیدا کړي نو بار تلنو ضرورت به نه وي دو ته به خلک رسي چې څوره وي دو ته به رسي کیبل اپریټرز خپلو کې داسې تنازعات یا خپلو کې داسې تو مې یا په زړه کې جو بل ته داسې
صحیح د کمپټیشن څخه ختم شي نو دا ور شي د خپل کې ختم شي نو بل څه کمپټیشن کوي یو بل خپې وي یو بل پسې هغه کوي نو دا ښه شی نه ده دا بالکل ښه شی نه ده په زړه کې یو شی په خپلې بل شی وي دا خبره ښه نه ده جي ولایت په څه پلان راغلی چېرته به ګرځې له خیره سره نو اوس خو موږ وځو کلام ته خیره سره که نه نو کلام نه بیا بره وځو نو دوه درې ورځې موږ همدلته یو که نه نو انشاءالله بیا به واپس ور ته ځو نو بیا به ګرمي ګورو چې هغه د څه حالات ده جی چاینیز الفاظو کې چاینیز ایکسنس کې کتونکو ته به پیغام ورکړي چې په چاینیز الفاظو کې صحیح ده 想想学想学想，大手心想心想想想想，明目想想心花心高想想，心想想心是想，心花黑花想想心心花。 صحیح ده د دې اوس ترجمه هم وکړه که نه دا بعضې خلک به یې ترجمه بنونه د تجربه دا ده که نه چې دا مو ته ایډ راشي که نه نو هغه به موږ له ډېرې کمې پیسې راکوي نو به موږ ورسره یې سوجي لکې ځای ته که شانګ شي نو هغه یې نه نو موږ ته یې ښه موږ ته یې خوښې هغه خیر د سبا ورته درکو نو بیا هغه کې میاشتې کلونه پکې تېر شي او پیسې موږ ته مو نه میلاویږي جي ډېر ښکلی پیغام او یقینا چې کوم دی نو ولایت به یې ډېر ښکلي انداز کې وویلې څنګه چل دی لکه کاڼي ماڼي ولي که څه دا کپ پې ولګېدو نو بیا مړ شو نو بیا نوم دې څه دی کتونکو یقینا دا خو د ولایت به یې بچی دی خو په چاینیز الفاظو کې ډېر ښایسته پیغام یې ورکړو تاسو به هم سوچ وکړئ ما سره اوسئ جی کتونکو یقینا خوړ دی او خوړ سره سره چې کوم دی نو دی خو د اوسپنې یو پل دی داسې نایتباره غونډه پل دی خو بهرحال دا خلک بې ښه مخته دي او مونږ به چې داسې ګرځو دا زړه ورسره هم درځېږي مخکې دې پل نه اپله چې کوم دی نو خلکو سره خبرې اترې وکړي اوس کوشش کوو چې پل نه هغه غاړه چې کوم دی کوم ملګري دي دلته کوم سیل سپاټې دپاره راغلي دي دوی هم بوجۍ موجۍ راغشتي دي او ځان سره دریانې هم راغشتي دي او ټول په لین لګېدلي دي دا لاره ټوله ما بنده کړې ده خو بهرحال دوی د لاره ازادوم مخکې ملګرو سره ګپې شپې لګوو ما سره اوسئ کتونکو یقینا د پول نه دې پله وو او اپله واوړېدو او یقینا دلته چې کوم دی نو هر قسمه خلک به موږ ته میلاویږي هر قسمه خلک چې کوم دی نو هغه د ژوند نه خوندونه مخلي مزې مخلي ځینې خلک پکې داسي چې هغوی دا ټول خوندونه یادګار کي او هغه ټول خوندونه د کیمرې په سترګه چې کوم دی نو ځان سره کیپچر کي او بیا یې نړۍ ته ښایي چې بهی دا ځای څومره ښکلی دی دا ځای څومره حسین دی او د دې ځای نندارې پوره نړۍ ته ښایي یو ملګری هم را سره میلاو شو او همدغه په دغه میشن باندې دی چې د دې ځای ښکلاګانې نړۍ ته ورسوي د سوشل نیټورک په لارې باندې دې سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې ښه دی خیر ښه برابر شکر دوی مزاجونه ښه د الله بچا کرم ورور مې هسې څه کار کوي زه خو راغلی یم موږ وی سیل به وکړو تصویران مسویران به وباسو سوشل میډیا دپاره د خپل فیسبوک میسبوک د دې دپاره نو ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی ډېر ښکلي تصویران دي او ښه خلک انجوای هم کوي ښه دغه هم کېږي تصویرانو کې د ایکسپرټي ده که څنګه چل نو بس د وخت زه په خپل یو کیمرامین هم یم او مطلب دا تصویر مسویر هم ویستی شو دغې کار باندې هم لږ ډېر ایکسپرټ جو کوو تصویر مونږ خو تصویر وباسو مونږ خو خلک جیلس کوو چې بس بای مونږ ښایسته ځای ته تللي یو تاسو تصویر څه مقصد دپاره وباسئ موږ ګوره دې مقصد دپاره وباسو چې یاره زموږ سواد چې کوم دی که نه دا پټ دی چیرې دا تصویرانو ډېر تصویران یا ډېر په سوشل میډیا باندې په عام میډیا باندې چلیدلي دي خو تصویر چې صحیح تصویر ویستی شي خلک هغې طرف ته چې دی متوجه شي چې یاره دا ځای ښکلی دی د سیل ځای دی نو موږ خو په دغه نیت باندې وباسو چې یاره زموږ سواد زموږ وطن زموږ پاکستان ډېر ښکلی دغه دی هسې خو ډېر خلک دي چې هغه د وران تصویر زموږ د پښتنو وران تصویر زموږ د ځایونو وران تصویر دنیا ته ښایي خو ته چې کوم دی نو په ښه کاوش په ښه کار راوتی ته چې دا ښکلی تصویر چې کوم دی دا اړخ چا نه دی ښودلی دا چې کوم ضروري دی چې دا ورته وښایي بالکل جی په دغه نیت باندې ځکه چې ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې ډېر غلط طریقه باندې زموږ تصویرونه کوم دغه شوي دي
نو موږ دا کوشش کوو دلته امن دی ښه برابر هر څه دغه دي لکه بخار ټوپک تماچې هغه تصویران به هغه شیزونه شکر الحمدلله نن سبا هغه شیزونه نشته ښه برابر خلک خپل انجوای کوي دې نه علاوه کم ځایونو ته د تلو اراده ده چې هغه ځای هم چې کوم دی نو ښکاره کړي انشاءالله موږ خو به کالام ته هم ځو دغه ته به هم ځو مخکې موډن ته به هم ځو نو انشاءالله هلته به هم نور تصویر فوټوګرافي به کوو او خلکو ته به انشاءالله شوی کوو ډېره مننه کوم ضرور هڅه ضرور کاوش چې کوم دی نو هغه داسې و چې وایي تا ته چا هسې زما وران تصویر ښودلی دی بهرحال هغه کیسه چې کوم دی نو د ختمولو دپاره به زمونږ د پښتنو چې کوم رچ کلتور دی هغه په پوره نړۍ کې چا سره هم نشته دی او دغه کوشش چې دی دغه یې هڅه ده چې دا تصویر چې کوم دی نو نړۍ ته وښیي ښه تصویر یو ورور دی را سره پیله به ورسره غاړه میلاوم السلام علیکم ټول په خیر تکړه ستړی مه شي خیر دی برابر ټیک ټاک خیر دی امن مینه دې ډېره زوروره ده دلته یې راښکو رایې وستو اورې خامخا د هر څه مې پرېښود استاد لپاره راغلم نو مونږ هم هر څه پرېښو کښتۍ مو وسوځولې دلته راغلو ورور مې ښه دی خیر دی ښه برابر مزاجونه مزاجونه امن دی تاسو ښایي خیر دی یا خو دې مرګرو ګبراو کې او یا په منډه راغی او د شپږ به یې ګبراو کړم نور چا نه مې شپږ به یې ګبراو کړی ما هسې اړه کې درته یا دې غوږ کې درته څه وي اده ویلو نه دي پټه خبره ده هلته ویلو نه دی او زه د خولو نه دی بهرحال ته راشه که نه ته هم دې ځي ته پیله ځل باندې راغلی که نه هسې ځي راسې دا خو زمونږ علاقه ده او مونږ تاسو ته ویلکم کوو چې تاسو په سوات ته رالی خاص کر زمونږ فتح پور کیبل نیټورک دی دا مدین کیبل او بارم کیبل خاص کر اپر سوات والا مونږ تاسو ته ویلکم کوو چې تاسو زمونږ په دغه باندې رالی ډېرې مهرباني دا هوا موا چلیږي بیا ورسره بارانونه کېږي بیا اوبه ځي د کیبل تار خو چېرته ډیمیج کوي نه د دې د وجې کیبل تار ډیمیج کېږي خو خیر مونږ خلکو ته خپله کار کوو او دا خو د سوات ښکلا ده د سوات ښکلا ده دا هواګانې دا اوبو دا ښکلوالی دا سوات ښکلا ده راته دا ووایه چې ستا خو دلته کیبل نیټورک دی دلته سوات کې ډېر ملګري چې د هغوی د کیبل نیټورک دی آیا په وړوکي سطح باندې په لوکل سطح باندې د دې وړې وړې نندارې په کیبل باندې خلکو ته ښایي که څنګه چل کوي نو ستاسو خبره ډېر صحیح ده دا خو ډېر ښکلې ښکلې دغه دي خو دا زموږ هم کمی دی صحیح ده چې دا ښکلې ښکلې نندارې دا مونږ په دغه کې ډوک او خلکو په کیبل باندې خو خاص کر دا ټورسټ ایریا ده دلته ډېر زیات ټورسټ راځي صحیح ده خو زموږ هم کمی دی بل زموږ سره دغه تعاون نه کوي اهم شی تعاون خبره ده خاص کر موږ ستاسو د افغان ټي وي نه دا خبره کوو پوه شوې زموږ سره تر اوسه پورې د افغان ټي وي اکوپمنټ نشته چې موږ دلته کې افغان ټي وي دا وکړو ستاسو د افغان ټي وي نه موږ دا دغه ګیله کوو یو قسمه ګیله کوو چې تاسو په خپل ښار کې خپل افغان ټي وي کوم ټرانسمیشن چې دی هغه په ټول سوات او په دغه کې چلیږي په غټه ایریا کې او په دې لوکل ایریا کې نه چلیږي افغان ټي وي د پښتنو چینل دی صحیح ده پکار ده چې تاسو موږ خپل اکوپمنټس راکړئ او موږ خپل هغه وکړو او ستاسو د چینل په ترو یې موږ خلکو دنیا ته وښودو ښه خبره وکړه چې ګیله در نه کوو او ګیلې چې کوم دی نو د خپلو خلکو نه کېږي او دغه ګیله به که خیر د دې به لرې کوو انشاءالله او ورور مې غوسه راغلی خو دا ښه ده دا مایک داسې زوروري چې دا داسې زورور سړی هم چې کوم دی داسې د نارمل موډ ته راولي کوشش کوو چې نور هم داسې ملګرو سره داسې ګپې شپې ولګو او دغسې درته د هغه چې کوم هغه د سادګۍ او د پښتنو د کلتور انداز کې چې هغوی خپل میلمنو ته کوي وام ویلکم کوي هغه درته وښیو ما سره کتونکو یقینا ملګرو سره خبرې اترې کولې او بیا چې څنګه مدین ته راتګ او بیا د دې ځي چې څنګه مې پېژندګلو وکړه چې د دې سوغات څه دي د دې ځي چې کوم دی نو د فوډ لحاظ سره یا د یو علاقه په څه باندې یادېږي د هغې څه مشهوري د هغې د وجې چې کوم دی نو د هغې یو پهچاني بهرحال د دې ځي هم چې کوم ټول نه ګران مې چې ورته ټروټ مې ورته ویلی کېږي هغه د دې ځي پیداوار دی د دې ځي کې چې کوم دی نو پیدا کېږي په دې مدین کې چې کوم خور دی دې خوا دې ایریو پیداوار دی او یقینا دلته یو فام ته راغو چې کوم ملګري چې کوم دی نو هغه دلته د دې میانو چې کوم دی نو چې کوم نور نسل دی د هغې نسلونه څه غټېږي او بس هغه خوري خلک او ورسره چې کوم دی نو بچي د هغې پالي بهرحال د دې فام چې کوم اونر دی د دې چې کوم مالک دی ډېر ورسره ولاړ یم او دې سره به خبرې اترې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې ښه دی خیر دی جی ورور مې څه نوم دی سجات علي سجات قربان دا چې کوم فام دی څنګه دې شروع کړی دی ولې دې شروع کړی په څه نیت دې شروع کړی دا خو موږ د دې لپاره شروع کړی چې دلته ټوریزم راشي او هغه وکړي سیل راشي او بل ټراوټ چې دا خو ډېر زیات مشهور مهی دی او ډېر زیات ښه دی د صحت لپاره ډېر زیات ښه دی
نو دې دپاره مونږ دغه کړی دی اسی سوچ دی څنګه راغلی مطلب ذهن کې دی څنګه د دې د فارم د پرانیستې سوچ څنګه راغلی د ټراوټ چې دا ډېر زیات ښه کاروبار دی او ډېر زیات ښکلی کاروبار دی بل ټراوټ چې دا ډېر صفا کاروبار دی او جی څنګه رانیسئ که باند د دې نسل چلته نه راځي چې کوم بیا څنګه پالنه کوئ د دې او وقتن په وقتن خلک یې خوریم د دې کمې نه راځي زیاتې راځي چېرته نه راګیروئ د هغه راته دا خو که کمی راشي د دې الریډي موږ سره نور فارمونه هم دي دلته د سرکار فارم هم دی د هغې نه بیا موږ اخلو د دې متبادل بیا موږ سره نور فارمونه دي د هغو نه مهی اخلو خو چېرته موږ ته د وسه پورې کمی نه دی راغلی او هیچنګ هم هر څه په خپله باندې کوو دا چې کوم اوبه چې کوم را روانې دي دا تازه اوبه دي د چیني اوبه دي دا بالکل تازه اوبه دي د واورې اوبه دې ته راځي دې ټراوټ ته د اکسیجن ضرورت دی دې ته که 15 منټه اوبه بنده شوه نو دا مکمل ختمیږي نو دې اوبو کې هم راځي اکسیجن راځي په دې کې سواتۍ مهی راځي خو ټراوټ پکې نه راځي ټراوټ چې دی دا موږ خپل پیداوار کوو څنګه مطلب څنګه د دې څه تخمي یا څنګه چلي د دې مهینه انډې وباسو او بیا را سره خپل انکوبیټر یې پرتي په هغه انکوبیټر کې د دې نه بچي جوړیږي او بیا هغه په 12 میاشتو کې رارسي او جی یو ټراوټ مې چې د خوراک قابل کېږي غټ مې څومره ټایم پې لګي دا په 12 میاشتو کې رارسي یو کال کې رارسي ورته صبر کوئ که نه په هغه حساب باندې لکه موږ د یو کال تیارو لکه څه کال موږ تیار کړو را روان کال له موږ نور په بل فارم کې زموږ سره تیاري په دې څه خوري د دې دپاره د خوراک به هم څه بندوبست کېږي د دې دپاره دریابي مهی چې کوم دی دا والا میدکۍ بیا دې سره دا 14 خوراکونه دي چې دا یو ځای کې او د دې نه بیا دا خوراک جوړ شي او دا والا بیا موږ ورکوو څه وایي دې ته فیډ وایي جی دا میان چې کوم نور میان دي دریابي مهی هغه والا کوتره کوئ دا والا هغه کوتره کوو جی ډېر ګران کار نه دی نو دا په دریاب هغه میان راغونډی او وچی او بیا د هغې نه دې له دا خوراک جوړیږي او بل دا ګوشخور مهی دی دی صرف غوښه خوري یا به غوښه ورکوي یا به دا خوراک ورکوي د دې ګیرولو میرول دا ټراوټ مهی هم وګورو کتونکو دی به ورته اوس دانه اچوي نو دا ټول میان چې کوم دی نو دا به چې کوم دی دا وګوره دا راغله اوس چې کوم دی نو رایوځای شو او دوی ته پته لګي چې بهی دې وخت سره دانه واچولی شوه نو د دانه اچولو سره چې کوم دی نو ټول میان دا وګورئ تاسو کتونکو او بس دی چې کوم دی نو چې کله د دې ضرورت شي نو دی دا میان چې کوم دی نو روم نیسي تاسو به ګورئ او دا اوس کچه کچه دي او بیا چې کله یې خوري نو بیا خوند یې چې کوم دی نو هغه بیا ډېر د هغې مزېدار خوړل هم چېرته نه دی بلکې چېرته مې د غلطۍ نه هم چېرته خوړلي خو دا اوس واړه واړه راګي که څه غټ دانه پکې راولئ راګیره که استاد جي چې به داسې راشي چې وګورو او دا میان بیا خورو که خیري بیا به درته ذایقه به صرف درته په سکرین باندې وایم تاسو به دلته راځئ نو دا فرش خوراک چې دلته دی نو هغه به تاسو چې کله خورئ نو بیا به خوند کوي اوس نه په خوله کې اوبه راځي او زمونږ کیمرامین هم راته ګوري نو د هغې په خوله کې هم اوبه راځي او یو توره لیک دی هلته بره هغه توره لیک هم راته ګوري بهرحال دا دی چې کوم دې وخت سره دې لیک راګیر کړی دی او په دغه ټراوټ مهی دی او تاسو چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو صرف د دیزي پیداوار دی و یخې اوبه د واورې اوبه صفا اوبه ولې چې هغې کې اکسیجن وي د اکسیجن د وجې چې کوم دی نو دا میان ژوندي پاتې کېدی شي مخکې ځو نورو خلکو سره خبرې اترې کوو د دې تیاری څنګه کېږي پخېدل خو بس هر سړی په خپل رنګې طریقې سره پخوي پخلی هم ګورو ما سره اوسئ یقینا تاسو وکتې نندارې اوبه مو کته اوبو کې دننه میان او میان مونږ ورته میان وایي څوک ورته کبان وایي او څوک ورته مچھلي وایي او بس څوک ورته څه وایي خو دوی ورته مهی وایي دا خې چې کوم ده که نه هغه الف والا خې هغې سره دوی مهی ورته وایي بهرحال دا لفظ زما په خوله باندې نه کښېني د هر ځای د خپل ژبه کې پښتو کې بیا لږ شانتې داسې لهجو کې فرق راځي خو د دوی دا خپله لهجه کې وایي کبان چې کوم دی نو کبان هلته په سیند کې نو دلته فام کې
او فام کې ورته فرش اوبه تلې دی ورته جال نیولی چې چېرته ونه تښتي وایي دا چې کوم اوبه دي ما سې سوچ کولو چې کوم اوبه را روانې دي دې کې به مهی راځي خو دی وایي پکې دریابي مهی راځي چې هغه مونږ ګیر کړو بیا یې حلال کړو او بس بیا چې کوم دی نو وچ کړو دا د دې هم ولې چې ټروټ مهی چې کوم دی نو هغه د غوښې د خوراک والا مهی دی نو هغې ته بیا دا مونږ ورید پید کړو که څه کوي ورسره هغه د دوی کار دی خو دانه مو لیده دا چې کوم دی ډېر محنت سره جوړېږي او بیا محنت سره دا خلک پاللی کېږي خلک نه دا میان چې پاللی کېږي هغې نه پس چې کوم دی نو هلته پروډکشن ډپارټمنټ ته ځي او هلته یې پروډکشن کېږي مطلب چې پخېږي پخلی کېږي خو هلته ډېره زیاته تیاره وه هلکان هم تک تورو د لوګو سره په کار دی اوپن وی نو لږ شانتې خوند به یې کولو خو د ساجد به یې هوا پرې لګېدلې ما سره یو 2 مېلمانه را سره ناست دي ستر مشران دي را سره او بس خوند کوي چې د ستر مشرانو تر منځه ناست یم وایي واړه به غلطیانې کوي مشران به ورته چې کوم دی داسې لاره به هم سموي او ورته به وایي چې به ډاډ به ورته هم ورکوي مشر سره به خبره تېره کوم چې مې خو پروت دی خوله کې مې اوبه راځي خبرې به نه کېږي خو بهر السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لالا جوړ په خیر تکړه خیر دی جی ټیک ټاک تاسو کوم ځای نه راغلي مونږ سواب منګور نه منګور نه راغلي اسې رښتیا به وایي سله راغلي مونږ سکاوټ دغه ټیچرز ورکشاپ دی مونږ په هغې کې شرکت کوو زموږ لارښودان دي او صحیح خبره مې کړې ده چې استاد زموږ رهبر لارښود دي او دغه چې کوم دی نو یو سټوډنټ هم ورسره ناست دی نو ځکه که څه غلطیانې شوي هغه ورته نه بیا خره کې بخښنه کوو لالا مې مخې ته پروت دی او بس څوک هم ورسره نشي ټینګېدی نه ورته کشران ټینګېدی شي نه مشران ټینګېدی شي خو د دې خاصیت یا سپیشلي د دې د خوراک دپاره راتلل څنګه چل بس دلته خو مونږ ورکشاپ کې اخته یو خو چونکې زموږ سره میلمانه راغلي دي نو دا دغه چې ورته وایي ټراوټ کبان دې کې لشه نه وي د میلمه د خوراک لپاره اسان وي بل په دې کې طاقت زیات وي بدن ته طاقت ورکوي او دا ځای د یخ دی په دې یخ ځای کې د دې خوراک ډېره مزه کوي یو زوړ متل خو نه دی خو یو زړه خبره ده چې کم میاشت په نوم کې ری راځي نو بس هغې کې خوراک پکار دی د مهې او چې کم کې ری نه راځي د کم په میاشت کې نوم کې نو نه دی خوراک پکار وایي ګرم وي داسې لږ بیا انسان داسې لږ ښه نه ورسره نه دا خو غلطه ده د دې خپل مهي کوم چې طاقت دی هغه بدن ته ورکوي که هغه ګرمي او که هغه یخني وي د ری دا متل چې دی داسې فضول دی دا متل چې کوم دی نو دا د ملکنډ د سیمې نه خو غاړه امپلیمنټیشن په دې کېدی شي ولې چې دوی خو موسم ښیي نو بس د دې ری ضرورت نه بلکل دغه ری ضرورت پکې نه راځي او دې کې ښه طاقت دی د بدن لپاره ډېر موزون دي په هفته کې کم از کم خوړل غواړي که هفته نه وي په میاشت کې یو ځل خامخا خوړل غواړي د ډاکټر صاحب هدایات هم پکې راغلي چې ډاکټرانو هم لیکي چې اکثره به داسې مهی خورو داسې وکړه را سره بل مشر ناست دی او مشر سره خبرې ترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام لا جوړې الحمدلله ټیک ټاک دی میلمانه راغلي دي او میلمانه بیا دلته بیا ډېر ښه سوغات دي په دې باندې پاللی کېږي او یاد ساتي میلمانه که څنګه بالکل چې دا چې وخورم دا یاد ساتي ځکه چې ډېر خواږه هم وي موسم هم ډېر مزدار دی نو په دې وجه چې کم میلمانه وخوري نو خامخا د سواد دا ټراوټ مهی به یاد ساتي د مدین ده ټیک شو والا خپله د کوم ځای زه خو چارباغ یم چې ایجوکیشن سره مې تعلق دی موږ هم دا دواړه ملګري دلته ورکشاپ ته هغې دپاره راغلي یو چارباغ کې بیا هلته دغه کېږي دا سیب میب کېږي او خرمانۍ مرمانۍ کېږي او دا خو د فروټو د علاقې نه تعلق بالکل زیات شلتالو الوچه مڼه هر څه دي چارباغ ځکه ورته چارباغ وایي د دې ځینه مهی راغواړئ یا دلته هم کله کله داسې بنډارونه هم کېږي تاسو چکرې مکرې وهئ بس ډېر راځو داسې په هفته دویم هفته باندې داسې چکر نه هم راځو کله ناکله دلته هم راشو مهی وخورو د یو علاقې د یو سیمې د یو خاورې نه پیدا یو څیزي د هغې د لاسه د هغې خاورې پهچان د هغې خاورې هسټري چې کوم دی نو په ښه الفاظو کې لیکلی کېږي او یادېږي د دې ځي ټروټ مهی دی دا چې کوم دی نو خوړ تیر دی او بیا ټروټ مهی د دې ځي مشهور دی نو تاسو بینګ اے ټیچر تاسو مطلب اکثر له مونږ داسې چې کامونه په خپل هسټرۍ باندې په خپل خاوره باندې چې کوم دی نو ابادي یادلی کېږي مونږ آیا هغه څیزونه داسې په لوکل سطح باندې زمونږ په نصاب کې د دې لکه ستاسو په انپورټ باندې چې را دغسې علاقایي لیول سره څه نه څه پکار دي یا نه بالکل پکار دي ځکه چې هغه ثقافت ورسره هم ژوندی شي او مطلب چې مشرانو کوم روایت هغه ورسره هم ژوندی نو دا پکار ده چې دا خامخا دغه روایت پکار دي ٹھیک شو
نړۍ مننه کومه د دواړو مشرانو او را سره مشران ناست وو. مې دی زه ستاسو په مخ کې ځکه نه خورم چې بیا به راته هر وخت په سټوډیو کې د خپرونې د لاره بیا راته داسې څوک راته وایي درد دی شو، څوک راته څه وایي، څوک راته څه وایي. خو دا نصیب شه دا خلک چې کوم دی کم دي. بهرحال زه به په خپله نصیب کوم. تاسو راته دعا کوئ، خو تاسو چې کله چکر ووایي اوس به درته ست ځکه نشم کولی چې دلته تازه تازه پخېږي، تازه تازه درته نیسي خپلې خوښې مطابق. نو تاسو به ورته ورکوټې پاو والا، نیم پاو والا، کیلو والا، 2 کیلو والا ورپسې ځئ. نو بهرحال د خپلې خوښې رانیسئ او بس هلته به یې حلالېږي او بس بیا به چې کوم دی پخېږي، ګرم ګرم به یې خورئ، خوند به یې چې کوم دی ماغئ. نور ځو ملګرو سره خبرې اترې کوو چې هغوی هم د دې ځي په باره کې د مدین په باره کې څه سوچ لري، څه فکر لري او څنګه سیل سپاټې کوي، د ژوند نه څومره مزې اخلي. ما سره اوسئ. تاسو کته نننې زموږ افغان آنلاین او یقینا هڅه مو دغه وه چې تاسو ته د پښتونخوا د سیمې څومره ښایسته نندارې دي چې هغه تاسو ته د افغان ټي وي په شیشه باندې ښکاره کړو. د دې ځای د خلکو خبرې، بیا د هغوی اترې او د هغوی بیا د ژوند او ژوند سره د هغوی د ژوند نه خوندونه اخیستل، دا ټول چې کوم دی نو هغه مو تاسو سره ښکاره کړ. مدین او بیا چې کوم دی نو ورسره بحرین او د دې ځای ښکلاګانې، د دې ځای نندارې هغه به تاسو کتلي او دلته ضرور یو ځل مخه وکئ. او چې یو ځل مو مخه وکړو نو یقینا تاسو به بیا د دې ځای د خوندونو نه چې کوم دی نو د چا خبره همیش لپاره به یاد هم ساتئ او نورو ملګرو ته بیا د دې ځای ته د راتلو د چکر د سیل سپاټې دپاره به هم ورته وایي. دغسې پوره من دی. بهرحال کبان به خورو چې کوم ملګرو ذکر وکړو هغوی سره ما دغه هغه ټروټ مهی چې کوم دی د دې ځای پیداوار دی، د دې ځای چې کوم دی نو مشهور دی. دا ځای په د ټروټ مهی په د هغه باندې چې کوم دی نو ډېر ښه یادېږي. اوبه دی خوړ دي، هر څه کېږي. دغه چې کوم دی نو حقیقي معنو کې د قدرت نظارې دي، د قدرت نندارې دي او دا کتل هم ثواب دی. خپله هم ماشومان هم فیملي سره چې کوم دی نو خلک راولي لګیا دي مختلف او هغوی چې کوم دی نو د ژوند نه هم خوندونه اخلي. دغسې تاسو هم والئ. خپل کوربه سید عدنان شاه ته به ورکوو اجازت، بل ځای ته ځم او بل ځای د بل ځای نندارې په بل اپیسوډ کې درته چې کوم دی نو وړاندې کومه. نو اجازت غواړو. د لوی الله په امان.